د اسیا د دوو سترو سیالانو جګړې د هرې نړیوالې رسنۍ سرحد دی. Some breaking news. Pakistan says it has launched a military operation again. ऑपरेशन बुनियाद मरसूस पाक फौज ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया. डिप्लोमेट सर खदत फरमा बगो ताज़ा तरीन तहवाला در तमाशा हिंद व पाकिस्तान चीज था. अभी आपको हम खबर देंगे. पाकिस्तान भारत सीज फायर पर तैयार हो गए हैं. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से دا چې د تاریخ په اوږدو کې دوی څو ځله له یو بل سره جګړې کړې دي. د جګړو علتونه یې څه شي وو او تر ټولو خونړۍ جګړه یې د کومه جګړه وه؟ دا او دې ته ورته مسایل زما سره په دې ویډیویې کلیپ کې وګورئ. د هند او پاکستان د جګړو پیل هغه وخت وسو کله چې په 1940 کال کې هند او پاکستان د انګلستان څخه خپل ازادي ترلاسه کړه. په دې وخت کې د کشمیر مشر چې مهاراجا نومېده هغه د هند سره د یوځایوالي فیصله وکړه چې دا فیصله د پاکستان لپاره د منلو نه وه. پاکستان د قبایلي وسلوالو ډلو ملاتړ وکړ او په دې سره یې په کشمیر کې یوه چریکي جګړه منځته راغله. هند هم د قبایلي وسلوالو د ځپلو لپاره عملیات راوایستل چې په پایله کې د پاکستان او هند ترمنځ مستقیمه جګړه وشتله. دې جګړې په میاشتو دوام وکړ. کله چې جګړې شدت واخیست د ملګرو ملتونو سازمان د دواړو لورو ترمنځ منځګړیتوب وکړ. کشمیر یې پر دوه برخو وویشي چې جموں او کشمیر یې هند ته وسپارئ او آزاد کشمیر یې پاکستان ته وسپارئ. په دې سره د هند او پاکستان لومړۍ جګړه پای ته ورسېده. د هند او پاکستان ترمنځ دوهمه جګړه په 1965 کال د اګست په میاشت کې هغه وخت منځته راغله کله چې پاکستان وغوښتل د کشمیر مسلمانان د هند پر وړاندې وپاروي. دا جګړه له کشمیر څخه پیل شول ان تر پنجاب تر سیمو پورې ورسېدل. په دې جګړه کې د دواړو لورو ترمنځ سختې بمبارۍ ترسره شولې. د ټانکونو او لویو وسلو څخه استفاده وشول چې وروسته بیا د شوروي په منځګړیتوب په تاشکند کې د دې جګړې د اوربند لپاره تړون لاسلیک شو او جګړه پای ته ورسېدل. دواړه لوري بېرته خپلو سرحدونو ته ستانه شول. خو جګړې پر دې ځای ونه درېدلې. د سیاچن او کرګیل جګړې د دوی ترمنځ د خپلمنځي جګړو دوه نور مثالونه. د هند او پاکستان ترمنځ تر ټولو خونړۍ جګړه د 1971 کال د ډسمبر پر 3 نیټه هغه وخت منځته راغله کله چې د مجيب الرحمن په مشرۍ د بنګلادیش د عوامي ګوند د ټاکنو اکثریت وګټي. هغه د پارلمان د لومړي وزارت چوکۍ وګټله خو د پاکستان مرکزي حکومت او اسلام آباد یې مخالفت وکړي چې په دې سره د مجيب الرحمن ګوند د بنګلادیش د خلکو په ملاتړ د ازادۍ لپاره مبارزه پیل کړه. د پاکستان مرکزي حکومت یې پر وړاندې عملیات راوایستل او د هغوی سره یې سخت ظلمونه پیل کړل. د دې ظلمونو په پایله کې ډېر زیات بنګلادیشیان هند ته مهاجر شول او په هند کې د مهاجرو بحران رامنځته کړ. هندوستان هم له همدې موقع څخه په استفاده د بنګلادیشیانو د ازادۍ ملاتړ وکړ چې په دې سره د پاکستان او هند ترمنځ په بنګلادیش یا ختیځ پاکستان کې مستقیمه جګړه منځته راغله. د هند او پاکستان د 14 ورځنۍ مستقیمې او سختې جګړې څخه وروسته پاکستان په ختیځ پاکستان یا بنګلادیش کې ماته وخوړه. هلته د دوی 93 عسکر د هند حکومت خالصه کړل چې د هغوی د ورتسلیمولو په مقابل کې تر مذاکراتو وروسته پاکستان دې ته اړ ایستی تر څو د بنګلادیش خپلواکي په رسمیت وپېژني. د هغوی سره یې د بنګلادیش د خپلواکۍ تړون لاسلیک کړ. 93 عسکر یې خالصه او بیرته مرکزي پاکستان ته واستول. په تاریخ کې دا جګړه د هند او پاکستان تر ټولو خونړۍ او ستره جګړه وه چې پکې پاکستان د هر ځل مطابق ډېره سخته ماته وخوړه. پاکستان پر دوو حصو وویشل شو، بنګلادیش ترې جلا شو، 93 عسکر یې خالصه او د یو تاریخي شرم سره مخامخ شول. خو ولې هر ځل د هند او پاکستان ترمنځ جګړه رامنځته کېږي؟ د دې جګړو علتونه څه شي دي؟ دا جګړې ډېر زیات علتونه چې یو تر ټولو ستر علت یې د کشمیر جنجالي سیمه لکه څرنګه چې د افغانستان د ډیورنډ سیمه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو جنجالي سیمه ده چې په تاریخي لحاظ دا سیمه د افغانستان ملکیت دی. خو پاکستان د نړیوالو قدرتونو په زور سره دا سیمه تر خپلې ولکې لاندې راوستې ده. همداشان په تاریخي لحاظ د کشمیر سیمه د هند ملکیت دی. پاکستان د نیابتي ډلو په وسیله د کشمیر نیمایي برخه هم تر خپل تصرف لاندې راوستلې ده او په نیمایي نور کشمیر کې هم وخت نه وخت تروریستي او نیابتي جګړه مخ ته وړي چې دا تروریستي او نیابتي جګړه هر وخت د هند او پاکستان ترمنځ د جګړو تر ټولو ستر علت دی. یو تر ټولو ستر مثال یې په کشمیر کې څو ورځې وړاندې د پاکستان د نیابتي ډلو یوه حمله وه چې پکې 25 تنه هندي سیلانیان له منځه تللي دي چې همدا حمله د دې باعث ګرځېدلی دی چې اوس فعلا هند او پاکستان په یوه مستقیمه جګړه کې ښکېل. دا چې دا جګړه به د هند او پاکستان لپاره څه پایله لري وخت به یې ثابت کړي.